د فلم په شروع کې موږ یوه ښځه ګورو چې په کچن کې ولاړه وي او هغې ته عجیبه غوندې کې اوازونه د سینګ نه راځي او دا ترې ډېره زیاته وېرېدلې وي. دغه اوازونه عجیبه غوندې کې وي او د یرې هم وي، خو دغه د یرې اوازونه بالکل هم نه بندېږي. دغه ښځه ډېر کوشش کوي چې دغه اوازونه دا بند کړي، خو بیا چې کله د دې خاوند کور ته راشي دې ورته روټۍ نه وي تیاره کړې. خاوند چې کله تپوس کوي چې څه وجه ده، هغه ورته وایي چې د کچن نه څه عجیبه غوندې کې اوازونه راځي. په کوم معنی چې دغه ښځې روټۍ نه وی تیاره کړې. جون چې کله کچن ته ځي دا اوس هم هلته کې اوازونه اوري. جون ورته وایي چې دغه اوازونه د بهر نه راځي او موږ به سبا څوک راولو او دغه پیپونه به ټیک کړي او بیا به دغه اوازونه نه راځي. خو د جون ښځه دې ته ووایي چې دغه اوازونه موږ ته څه وایي. جون ورته وایي چې ته ماته ووایه چې دا تاسو ته څه وایي. جون ښځه ورته وایي چې دغه اوازونه موږ ته وایي چې تاسو مړه شئ. جون ته د خپلې ښځې خبرې ډېرې عجیبه ښکارېږي او په دې خبرو باندې یقین هم نه کوي. بل ځل کې موږ دا دواړه ګورو چې دا په بیډ کې اوده وي او له جون ښځه بیا یې پاڅېږي او تشناب ته ځي. دغه دوران کې له جون سترګه هم کولاویږي. جون د دیوال نه شاته څه اوازونه اوري، خو جون دا فکر کوي چې زما ګاونډي به کیدای شي که څه کار کوي، خو بیا هغه دا سوچ کوي چې سهار 5 بجې څوک پاڅېږي او دغه کار کوي. د دغه اواز په وجې له جون خوب اوس خرابېږي او بیا د خپل ګاونډي ته دیوال په زوره وښي چې دغه اوازونه بند کړه. خو دغه اوازونه د ختمېدو نوم هم نه اخلي او بیا دغه ځي او خپل ګاونډي ته ټلۍ وهي او ډېرې بدې ردې هم ورته وایي او راځي په خپل بیډ باندې واپس ویده شي. خو هغه اوازونه یو ځل بیا د دغه کمرو نه راځي. خو جون ته اوس دغه معلومیږي چې دا اوازونه د ګاونډي د کور نه بلکې د لرې نه راځي. جون چې کله تشناب ته راشي دا خپله ښځه ګوري چې هغه په هوا کې الوتی وي او کله یو دیوال سره د هغې سر لګېږي او کله بل دیوال سره او د هغې ښځه د وینې نه ډېره زیاته ککړه وي. جون چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویریږي او بیا هغه رامنډه کوي او خپله ښځه بچ کوي. د جون په ښځې باندې پیری ناست وي او بیا هغه خپل سر په دیوالونو باندې ووهي او هغه مړه شي. جون بیا 3 کسانو ته مخامخ ناست وي او دغه کسان ترې تپوسونه کوي. جون ورته وایي چې زما د ښځې د مرګ نه 3 هفتې پهله زموږ کور مخې ته یو اکسیډنټ شوی و او ورته وایي چې په دغه اکسیډنټ کې یو ماشوم هم مړ و او ورته وایي چې زما یو ګاونډي له کوره به څه اوازونه راتلو او د هغې دیوالونو نه به هم ډېر اوازونه وو. خو ما چې کله هغې نه تپوس وکړو هغې ماته ویل چې د کور کې مرمت کوم. بیا موږ له جون هغه ګاونډي ګورو چې په کور کې اوده وي او د دې بیډ په خپله باندې خوځېږي او بیا دا ویریږي او راجیګ شي او د خپل بیډ لاندې ګوري خو هلته کې هېڅ هم نه وي. خو موږ هلته کې یوه بله ګورو چې هغه د دې کس ته یاروي. بل ورځ د خپل دفتر ته ځي او دا یو ډاکټر سره خبرو کوشش کوي، خو دغه ډاکټر اسسټنټ ورته وایي چې هغه اوس بیزي دی. خو کله چې دا سړی کور ته روان وي د هلته کې جون سره میلاویږي او جون ورته وایي چې ستا د کور د مرمت په وجه زما په دیوالونو کې کریک راغلی دی. خو دا سړی ورته وایي چې ډېر ژر به زه خپل کور کې کار ختم کړم. خو حقیقت دا و چې هغې په کور کې څه کار هم نه کولو بلکې د دې په کور کې یوه بلا وه چې دا یې یارولو. بیا ته هلک خپل په کور کې کیمرې هم لګوي او دا هر څه ریکارډ کولو کوشش کوي. دغه سړی بیا اوده شي خو بیا هم دې سر هغه رنګي حرکتونه کېږي او دا سړی بیا راپاڅي. دا چې کله خوب نه پاڅېږي دا هلته کې کیمره ګوري چې هغه چا لړه کړې وي او په کیمرې کې چې کله دا خپل ریکارډینګ وګوري دا ډېر زیات ویریږي چې یو بلا دا روزانه یاروي او اوس دې ته ثبوت هم میلاو شو. خو بیا شاته نه پې هغه بلا راشي او دا سړی مړ کړي. او دلته کې دغه سین کټ شي. په بل سین کې موږ یو ماشوم ګورو چې له جون ګاونډي کور ته راغلی وي او هغې نه یو فوټبال د دې په کور کې راپرېوځي او دغه ماشوم راننوځي او دا خپل بال اوچت کړي او بیا هلته کې اوبه څښي او بیا د هغې کور نه څه اوازونه راځي او دا ماشوم ویریږي او دا په شا روان شي او په روډ باندې یو بس راشي او دغه ماشوم ووخي. جون دغه اکسیډنټ اواز ووري او هغه له کور بهر ته راشي. دا هلته کې وګوري چې د دې یو ګاونډی له هغې زوی بس ووالو او هغه یې مړ کړو. په دغه سړک باندې ډېر زیاته اینه پرته وي او بیا هغه ماشوم وړي او په قبر کې ښخوي. بیا موږ هغه ډاکټر ګورو کوم چې جون سره وختي خبرې کولې او هغې ته یو ملګری ټلیفون کوي او دغه ملګری ورته وایي چې زما کور ته راشه او دغه لپاره دا نیمې شپې له هغې کور ته روانېږي. د دې پولیس ملګری دې ته یوه کیسه ښایي او ورته وایي چې د کومې ښځې ماشوم مړ و هغه دوی ته مخامخ په ټیبل باندې ناست وي او ژوندی وي. د دې پولیس ملګری ورته وایي چې موږ ته پته نشته چې دغه مړی څنګه راغلی دی دلته او دا خوځېږي هم او دې کې لږ ډېر حرکت شته او ورته وایي چې دا څنګه ممکنه ده. خو دغه سړي سره څه ثبوت نه وي او په دغه خبرو باندې یقین ونه کړي.
خو بیا اچانک هلته کې د پیو یو ګیلاس واورېږي کوم چې دغه مړي ته مخامخ پروت وي. په کم کار باندې چې دي دواړه ډېر زیات ویریږي. بل سهار دا سړی له جون کور بهر ځي او هلته کې انویسټیګیشن کوي. دا هلته کې یوه ښځه هم ګوري چې له جون د کور نه عکسونه اخلي. دا سړی ورځي او دغه ښځې سره خبرې کوي. د دې ښځې نوم مورا وي. دا ښځه هم یوه پولیسه وي. دلته کې موږ یو ماشوم ګورو چې په دیوال باندې راوړېږي او د الیشا زوی ته له بهر د کړکۍ نه ګوري او هغې ته دغه دروازه وښي او بیا دغه مړی خپل سر دې ته راتاو کړي. کله چې دا ماشوم وګوري هغه ډېر زیات ویریږي او یا تیزه چغه ووهي او هلته نه وتښتېږي. بیا دغه دواړه ډاکټران هلته کې راشي. دوی وګوري چې دروازه چا کلو کړې ده او هلته کې یې څه بیګ هم پروت دی او دا لا هغه ماشوم بیګ و. بیا دا سړی دا مړی اوچت کړي او په فریزر کې بند کړي. لږ ساعت پس د دې پولیس ملګری راغلی وي او هغه غواړي چې دغه مړی ویسي او یو ځل بیا ښخ کړي. خو اچانک دغه فریزر ډېر په زوره باندې خوځېږي او هغې نه دننه اوازونه راځي او دغه ټول خلک مشوره کوي چې دغه مړی به د فریزر سره یو ځای په ځمکه کې ښخ کړو. بیا موږ دغه ښځه ګورو چې جون کور ته دننه راځي او معلومات اخلي او هغه پولیس او بل سړی د جون ګاونډي کور ته ځي او هلته کې ګرځېږي او څلورم کس هغه ماشوم کور ته هم ځي کوم چې له بس په اکسیډنټ کې مړ شوی و. دوی د جون په کور کې کچن ته راځي او دوی هلته کې ډېر زیاتې کاشوغې او فوق ګوري چې خپلو کې نښتې وي او دغه ډاکټر دغه ټولې کاشوغې خوځوي. خو یو چاړه راځي او د دې سړي په لاس کې ننوځي او دا سړی چغې وهي او دغه پولیس ته وایي چې دغه المارۍ کې دننه څوک دي او ما نه وي نسکي. خو کله چې دوی هغه المارۍ کلو کې هلته کې هېڅ هم نه وي. په هغه بل کور کې دا ښځه هم څه شی نه ګوري چې خوځېږي او هغه بل کس کم چې د ماشوم په کور کې و دلته کې هر څه شی نارمل وي او سم نه خوځېږي. هغه پولیس دې بل کس ته له بیډ لاندې دې ته څه شی ښیي خو هلته کې هېڅ هم نه وي. خو دغه پولیس چې د بیډ کم بل سیټ ته راشي دا هلته کې یوه بلا ګوري چې بیډ لاندې پټه وي. خو دغه سړی ورته وایي چې کم سیټ نه ته لایټ وښي هلته کې څه هم نه ښکارېږي او هغه بل سیټ نه چې تیاره وي نو هلته کې هر څه ښکارېږي. دغه پولیس بل ملګري ته ټلیفون کوي او دا هر څه کیسې نه ورته خبروي. خو دا سړی چې کله د بهر نه دا کور ته ګوري دا هلته کې یوه بلا هم ګوري. خو کله چې دا شکل اخوا کي او بیا را دې خوا کي نو دې ته هغه بلا ښکاره شي او بیا غیبه شي. خو بیا اچانک هغه بلا د دې سړي مخامخ راشي او دا ډېر زیات ویریږي. خو دې پولیس ته پته ولګي چې زما ملګری اوس په مصیبت باندې دی ولې چې دې به سره په موبایل باندې خبرې کولې او دا بیا له کور نه بهر ته راځي او له هغې مدد کوي. خو دا هلته کې هغه سړی نه ګوري او هغه غیب وي. دا هلته کې د المارۍ په شانتې اوازونه اوري او بیا چې دا کله ورشي او دا هغه المارۍ ماته کړي دا هلته کې او پکې خپل ملګری وګوري چې ګیر وي. بل خواته موږ هغه پولیس او ښځه ګورو چې خپلوکې خبرې کوي او دغه ښځې د دیوال نه یو لاس راشي او دې ته څټ مات کړي او دا مړه کړي. دغه پولیس چې کله هر څه وګوري هغې ته په اړمانۍ اټیک راشي او په ځمکه لړه شي. لږ ساعت پس هغه په وش کې راشي او کچن خواته روانېږي. دلته کې هغه ښځه الیشا راځي کوم چې له هغه ماشوم مور وي او دا ښځه ګورو ته وایي چې ما هسپتال ته بوځه. بیا دا ښځه خپل ګاډي کې راوړي او هلته کې بوځي. دا په ګاډي کې خپل زوی هم ګوري چې ناست وي کوم چې مړ شوی و. کوم منځي دغه پولیس ویریږي او رامنډه کوي او په خپل ګاډي کې کیني. خو هغه د بوډۍ ښځې مړی راځي او دې ته وایي چې اوس هم تا سره وخت شته او ته ټول موږ بچ کولی شي. خو دغه پولیس ډېر زیات ویرېدلی وي او هغه خپل ځان بچ کوي او د دغه علاقې نه بهر ته تښتي. خو لږ ساعت پس دا پولیس خپل ګاډي کې ډېر زیات پټرول وړي او دغه کور ته راځي او دغه پټرول اخلي او الیشا په کور کې اچوي. دا هلته کې الیشا هم ګوري چې هغې خودکشي کړې وي او دا هغه پټرول په هغې اچوي او په ټول کور کې ورته اچوي او هلته کې اور لګوي. خو دلته کې هغه ډاکټر راشي کوم چې وختي بلا ترې جوړه شوې وه او له هغه د بالا په اختیار کې و. خو دا له هغې تیلي ته پوکې ورکوي او دغه اور مړ کوي. خو دا ترې شاته تښتېږي او په خپل تومانچې باندې په هغه پټرول باندې ډز کوي. بل سین کې موږ جون ګورو چې هغې ته نوي 3 پولیس راغلي وي او له زاړو 3 کسانو عکسونه ورته وښایي. خو جون ورته وایي چې دې 3 کې یو کس تاسو شاته ولاړ دی او ته وایي چې دغه کس مخ سوځېدلی دی. دا 3 واړه کسان شاته ګوري خو هلته کې هېڅ څوک هم نه وي ولاړ. خو هلته کې اچانک یوه کرسۍ وخوځېږي او ډایرکټ په کیمرې باندې راشي او دغه فلم دلته کې ختم شي.